حماس وایي چې د اسراییلو یرغل ته چمتو یو، د سرتیرو مړي باید د غزې ځمکه وخوري. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه مهم خبر ته. د حماس ډلې یو جګپړی چارواکي جمعه اکتوبر 28 ویلي چې په غزې د ځمکې د لارې د اسراییلو یرغل ته چمتو دي. د حماس د جګپړي غړي عزت الشرق د خبردارۍ داسې مهال ورکړی چې د اسراییلو پلیو ځواکونو د جنگي جیټ او ډرون الوتکو په ملاتړ د غزې تړانګې په مرکزي برخه کې عملیات کړي دي. ښاغلي رشاق د ټیلیګرام په ټولنیزه شبکه کې پرته له دې چې جزئیات ورکړي لیکلي په غزې د اسراییلو لخوا د ځمکې د لارې یرغل کولو ته چمتو یو. هغه لیکلي دي چې که چېرته صدراعظم بنیامین نتنیاهو نن شپه غزې ته د ننوتو پرېکړه وکړي مکمل چمتو دی. د هغه نتنیاهو د سرتیرو پاتې شونې به د غزې ځمکه وخوري. اخوا د اسراییلو پوځ ویلي چې په غزې د پام وړ بریدونه ډېر کړي دي. یو شمېر انځورونه ویډیوګانې چې د فرانس پریس خبري اجانس ترلاسه کړي پکې ښودل کېږي چې د غزې په شمالي برخه کې شدیده هوایي بمباري کېږي. په ویډیوګانو کې ښودل کېږي چې هوایي بریدونه یو بل پسې کېږي او شدت یې دومره ډېر و چې رڼا یې ان اسمان روښانه کړی و. د اسراییلو مقاماتو همدغه راز ویلي چې په تېرو 24 ساعتونو کې په غزې باندې 250 هوایي بریدونه کړي او تونلونه، تاسیسات او د راکېټونو د توغولو ځایونه یې ویشتلي دي. په این حال کې د حماس نظامي څانګې ویلي چې د اسراییلو د بریدونو په ځواب کې ګڼ شمېر توغندي په اسراییلو ورکړي، خو د مرګ ژوبلې او زیان په هکله یې څه نه دي ویلي. د حماس ډلې همدارنګه ویلي چې په ټولو غزې کې د انټرنیټ او مخابراتو خدمات بند شوي او په اسراییلو یې تور لګولی چې د هوا او سیند د لارې بریدونو سره په ډله ییزه توګه د خلکو وژلو لپاره چمتووالی نیسي. د حماس ډلې په نړۍ غږ کړی چې په غزې د اسراییلو د بریدونو بندولو لپاره د په سمدستي توګه اقدام وکړي. د روانې اکتوبر میاشتې د 9 نیټې راپدې خوا چې حماس په اسراییلو ناڅاپه برید وکړ او 1400 کسان یې ووژل. اسراییلو هم په ځواب کې په غزې هوایي بمبارۍ پیل کړلې چې د حماس د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې پکې 9326 کسان وژل شوي چې ډیری ملکیان او ماشومان دي.